السلام علیکم دوستانو. عزیز الله فضلي د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست عمومي رئیس وټاکل سو. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست پر 22مه پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې عزیز الله فضلي د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست عمومي رئیس ټاکل شوی دی. کرکټ بورډ په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. تر دې مخکې فرحان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس و. عزیز الله فضلي تر دې مخکې هم د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال او تر هغه وروسته د څه وخت لپاره د کرکټ بورډ رئیس څخه پاتې شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې لوبو ته د وروستي پړاو تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس تمه ده چې ډیر ژر به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل کوربتوب د پاکستان پر وړاندې د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کولو په مخه سریلانکا هیواد ته سفر وکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ وړاندیز او د لوبو د لغوه کېدو امکان. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې د نړیوال جام د سوپر لیګ سیالۍ په لړ کې د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لپاره افغان لوبډله له یوې اونۍ راهیسې نړیوالو پروازونو ته په تمه وه چې له کابل هوایي ډګر څخه پیل سي او په ترڅ کې افغان لوبډله سریلانکا ته ولاړه سي. خو دا چې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د نوي حکومت د پیلېدو راهیسې هیڅ ملکي او تجارتي پروازونه نه کیږي، نو افغان کرکټ بورډ هم هر سو چې په بدیلو لار افغان لوبډله سریلانکا ته ولېږي. اوس مهال داسې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ په دې هڅه کې دی چې افغان لوبغاړو او مل پلاوي ته د پاکستان ویزې واخلي او د تورخم له لارې لومړی پېښور او بیا له هغه ځایه سریلانکا ته واستوي. د کرکټ نړیوال ویب سایټ د معلوماتو له مخې افغانستان کرکټ بورډ تېره ورځ لوبغاړو او مل پلاوي ته د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو هڅه کړې وه. دا چې په کابل کې د پاکستان سفارت به کله افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ویزې ورکړي لا په اړه معلومات نشته. خو ویل کېږي چې د ویزو ترلاسه کولو سره به سم افغان لوبډله لومړی د تورخم له لارې پاکستان ته او بیا سریلانکا ته وخوځېږي. له بلې خوا په سریلانکا کې د کورونا وایرس د ناروغیو له پیښو زیاتوالي له امله په یاد هیواد کې 10 ورځې ګرځبندیز واضح شوی دی چې شاید د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالیو باندې هم منفي اغیزه وکړي. د کرکټ د ویب سایټ د معلوماتو په اساس په دې ستونزمنو شرایطو کې د پاکستان کرکټ بورډ خپل افغان سیال ته بلنه ورکړې ده تر څو دغه لوبې په پاکستان کې ترسره کړي. خو ویل کېږي چې افغان کرکټ بورډ یې دغه وړاندیز رد کړی دی او په سریلانکا کې د لوبو په کولو ټینګار کړی دی. ویل کېږي چې په سریلانکا کې د 10 ورځني ګرځبندیز او یاد هیواد ته پر وخت د افغان لوبډلې نه رسېدل هغه څه دي چې ممکن د پاکستان سره سیالۍ له کبله لغوه سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.